که ستاسو هم ځینې ویډیوګانې په ټیک ټاک کې داسې کیږي مطلب د ټیک ټاک له لورې ریموف کیږي نو د دې ریسټور کولو لپاره یا بیرته سمولو لپاره باید څه سیټینګ وکړئ اول دا سوچ وکړئ چې کومه ویډیو چې تاسو خپاره کړې وه هغه د ټیک ټاک کمپنۍ له لورې ریموف شوې ده یا ختمه شوې ده نو په هغې کې داسې تاسو خپاره کړي وو چې دوی دغه ویډیو ختمه کړې ده آیا تا د دوی کمیونټي کوم ګایډلاینز دي هغې نه سرغړونه کړي که چېرته تا ته داسې ښکاري چې هغې نه تا کومه سرغړونه نه دي کړې نو بیا ورته افیل وکړه او که په حقیقت کې سرغړونه کړي بیا افیل مه کوه فایده نه لري دا زما خپله تجربه ده ځینې ویډیوګانې زما کله نه کله ریموف کېږي خو زه هغې باندې اپیل وکړم او بېرته زما ویډیوګانې ریسټور شي په دې کې یو فایده ده وشي چې ویډیو هم ریسټور شي یو نه بلکې دوه فایدې وشي هغه ویډیو هم بېرته ریسټور شي او هغې تر څه کم سټرایک چې ما باندې راغلی دی هغه هم ختم شي مطلب ستا اکاونټ هم نقصان چې کوم رسېدلی دی هغه هم ترې ختم شي نو دې لپاره به سیټینګ څنګه کوئ کله هم چې کومه ویډیو ستاسې ریموف شي لکه د زما والا چې ریموف شوي ده ټیک ټاک له لورې نو دلته به ویو ډیټیلز باندې کلیک وکړئ دا وګوره دلته ماته واضح لیکلی دی ویډیو ریموفډ دغه ځای کې به راشئ فیډبیک ته په ډس اګري بټن باندې به کلیک وکړئ دلته موږ ته کافي اپشن یې راوړئ چې تشریح کول یې خورا ټایم اخلي خو زه چې همیشه استعمالوم هغه دغه یو اپشن دی My video is posted on other platform without problem. زه همیشه دغه اپشن انتخابوم ځکه زما ویډیوګانې په نورو پلیټفارم کې هم خپریږي لکه فیسبوک یوټیوب دا انتخابوم دې نه پس کومه سبمیټ باندې کلیک کوم او دلته به څه وکړم سبمیټ اپیل به یې هم وکړم دې نه پس کومه سبمیټ باندې کلیک کوم بیا به زه انتظار شم چې زما ویډیوګانې ریسټور کوي او که نه ریسټور کوي دغه کافي وخت اخلي 9 ساعتونه تیر شول خو زما ویډیو تر اوسه پورې نه ده ریسټور شوي خوشبختانه څو ساعتونه وروسته زما ویډیو د ټیک ټاک لخوا ریسټور شوه دوی ته دغه ښکاره شوه چې زما ویډیو کې کومه غلطي نه وکړي نو دې له وجې زما ویډیو بیرته ریسټور کړه هغه سټرایک چې ما باندې شوی هغه هم ختم شو او زما ویډیو هم ریسټور شوه نو د دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل ټیک ټاک ویډیو مو بیرته ریسټور کړئ که چیرې دا ویډیو تاسو ته مفیده تمامه شوي نو کمنټ کې راته ولیکئ مننه